د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي هیواد یې په پورونو کې ډوب شوی او داسې یو حالات پر راغلی دی چې ټول ترېنه په تېښته کې دي. نوموړی پرون په اسلام آباد کې وویل نن سبا چې کوم دوست هیواد ته ځي وایي چې مرستې غوښتلو ته راغلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د هغه پریکړې سره مخالفت څرګند کړی چې غواړي د افغانستان بانک له کنګل شویو پیسو څخه یې نیمایي د سویس یو امانتي صندوق ته لیږل کیږي. دغه وزارت په اعلامیه کې ګواښ کړی هر هغه فرد یا اداره چې له دې زیرمو ناسمه استفاده کوي په افغانستان کې جریمه او فعالیتونه یې بندوي. ټولیزو رسنیو کې یو پاکستاني ملا پر طالبانو غږ کړی چې د کرکټ د افغان لوبډلې مشر محمد نبي نوم ور بدل کړي. د نوم د اسلام ستر پیغمبر ته سپکاوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني ملایان تنظیمونو په دوره کې د مولوي محمد نبي له ډلې قوي ملاتړ کوي. خوړو او درملو ملي ادارې چارواکي وایي د غیر قانوني درملتونونو مخه به ونیسي. د دې ادارې مسؤل څرګندولو مخې د کابل ښار د درملتونونو د څارنې په لړ کې د کابل ښار 15 او 19 او 22 ناحیو 20 هغه درملتونونه چې په غیر قانوني ډول فعالیت کوي مهرلاک شول. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي د ظواهري تر ورژې کېدو وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ په لوړه کچه تعامل درېدلی دی. یاد وزارت ویان ټینګار کوي چې طالبان باید د دوحې تړون پر ژمنو عمل او ترهګرۍ ضد مبارزه وکړي. طالبان باید بشري حقونه او افغانانو ازادي مراعات کړي. خو د افغانستان لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ټایم ویسټ ویلي له طالبانو سره تعامل پلوي دی. د راتلونکي 20 ورځو نړیوال جام لپاره افغان لوبډله په ډاګه شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې لوري وړمه ورځ د 20 ورځو نړیوال جام لپاره 15 کسیزه لوبډله غوره او په ډاګه شوه چې سربیره پر دې پکې 4 احتیاطي لوبغاړو ته هم ځای ورکړل شوی دی.